د سولې په برخه کې د سیاسي ګوندونو د تماس کمیټې د یو خبري کنفرانس له لارې له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې په هېواد کې دایمي اوربند وکړي. د دې ګوندونو غړو وویل چې په هېواد کې تلپاتې او دایمي سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او باید په سوله کې د هېواد د ټولو وګړو حقوق خوندي شي. همداراز یې په هېواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د غندنې ترڅنګ له ښکېلو لورو څخه غوښتنه وکړه چې ملکیان دې په جګړه کې هدف نه ګرځوي. په ټول هېواد کې دوامداره سرتاسري او باعزته سوله د ټول افغان ولس غوښتنه ده. دا ډول سولې ته د ملي مشارکت اصل په نظر کې نیولو سره رسېدلی شو. د هېواد په دې حساسو شرایطو کې باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړل سي. په جنګ کې ښکېل اړخونه یعنی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبان باید ژر تر ژره بیرته بین الافغاني مذاکرات پیل او په منظم ډول یې مخته یوسي. په دې خبري کنفرانس کې د تماس ډلې غړو هم د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د تماس ډلې منشي محمد یاسین حبیب وویل چې افغان دولت د سولې په برخه کې تل هڅه کړې ده خو وسلوال طالبان یو دریځ نه لري. در طول عمق وقت البته از طرف جمهوری اسلامی افغانستان در مورد صلح حسن نیت برای مخالفین مسلح نشان داده شد. روی همی اساس بود که در رهایی 5000 زندانی تحریک اسلامی طالبان دولت افغانستان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی، زعمای افغانستان، رهبرای احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی نظر نیک ارائه داشتند تا مسئله صلح در کشور ما تحقق پیدا بکنه. اما برعکس او طرف جانب مقابل یعنی تحریک اسلامی طالبان با کمال تاسف علی رغم اونمو پروتکلی که یا توافقنامه‌ای که با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیزاد داشتن با اونا مخالفت کردن. په دې خبري کنفرانس کې د تماس کمیټې یو بل غړي حبیب الله سنجر وویل طالبان باید په خپلو کړو ژمنو ودرېږي. نوموړی وایي طالبانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د دوی 2000 بندیان دې خوشي شي خو کله چې تیر ځل حکومت د طالبانو 15000 زندانیان خوشي کړل په بدل کې دوی کړې ژمنې عملی نه کړې. 7000 یا رهایی 7000 زندانی طالب ها. ببینین ما نمیخوایم که نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان بکنم اما به خاطر که ما یک صلح واقعی بر ملت افغانستان در آینده به نسل افغانستان نسل آینده از این کشور به دست داشته باشیم اویست که حق باید گفته بگوییم. ببینین 5000 زندانی که به خاطر اعتماد سازی جمهوری اسلامی افغانستان آزاد ساختن طالب ها در مقابل هیچ گونه تعهدی که در مقابل از داده بودن عمل نکردن. د سیاسي ګوندونو د تماس ډله په داسې وخت کې دا غونډه ترسره کوي چې په وروستیو کې په هېواد کې جګړو زور اخیستی خو تازه وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند خبر ورکوي او خپلو جنګیالیو ته یې امر کړی څو د اختر په 3 ورځو کې له تهاجمي بریدونو لاس واخلي. دا اوربند د عام افغانانو له توده هرکلي سره مخ شوی خو له دواړو لورو څخه د تلپاتې اوربند غوښتنه کوي. افغان حکومت تر اوسه د وسلوالو طالبانو د دې اوربند په اړه خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی خو د ملي مصالحې عالي شورا د دې اوربند هرکلی کړی دی.